د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د یو پلاوي په مشرۍ نن سهار کابل ته راورسید او د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره د لیدو کتو ترڅنګ دوه اړخیزه ناسته وکړه. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي په یاده ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکارۍ او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وشوې. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکارۍ او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې. په سر کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر خپل ایراني سیال ته هرکلی ووایه او هیله یې څرګنده کړه چې کابل ته سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې لا زیات تحرک رامنځته کړي او دوه اړخیزې اړیکې نوي پړاو ته داخلي شي. همداراز ضیا احمد تکل زیاتوي دغه ناسته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي وویل په افغانستان کې امنیت او ثبات اصلا په ایران کې د ثبات په معنا دی او د افغانستان اسلامي امارت په تیرو 3 کلونو کې ښه پرمختګونه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپلوار سره وویل چې امنیت او ثبات په افغانستان کې په حقیقت کې په ایران کې د ثبات په معنا ده او د افغانستان اسلامي امارت په تیرو 3 کلونو کې ښه پرمختګونه کړي دي. ښاغلي سید عباس عراقچي وویل کابل ته سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي مسیر د پیل په معنا ده او دوه اړخیزې اړیکې نوي څپرکي ته داخلوي. ښاغلي عراقچي د مخدره موادو پر خلاف د افغان حکومت مبارزه موثره وبلله او وړاندیز یې وکړ چې د دواړو هیوادونو اړوند ارګانونه د مخدره موادو پر خلاف د مبارزې په برخه کې یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي. په ورته مهال سیاسي شنونکي دغه ډول لیده کاته د دواړو هیوادونو لپاره ګټور بولي او زیاتوي له دې ډول ناستو سره د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي اړیکو کې د پام وړ پرمختګونه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له پلاوي سره افغانستان ته سفر کړی ده. نو دغه د پلاوي سفر مخه واضح دی غواړي چې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې کاغه په سیاسي برخه کې که په اقتصادي برخه کې او کاغه په تجارتي برخه کې کاغه د افغانستان د مهاجرینو مسلې په ایران کې او د مهاجرینو د اعدام یا هغه بندیان چې په ایران کې دي یا هغه د اعدام مسله باندې یعنی په دغه څلور فاکټورونو باندې غواړي د ایران پلاوی له افغانستان سره بحث او مذاکراتو کې اول په اقتصادي برخه کې، دوم په سیاسي برخه کې، دریم په تجارتي برخه کې، څلورم په د مهاجرینو مسله ده. با ایران مشترکات زیاد داریم و در پهلوش مشکلات نیز داریم که عبارت از عقابه است. مهاجرین افغان مقیم ایران است که با سفر وزیر امور خارجه ایران به کابل می توانیم روی بحث‌های اساسی این موضوعات را حل بکنیم و موضوعات که قابل انکشاف است اونا را با تعامل بیشتر انکشاف بدیم. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي سره په کتنه کې ویلي د تفاهم او ورورولۍ فضا کې د اړیکو پالل به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا او د ملتونو د هوساینې لامل وګرځي.